د کهانۍ شروعات د ټیرې نومې جینۍ نه کیږي. د دې ډانسینګ سره ډیر شوق وي او یو ډانسره جوړیدل غواړي. یوه ورځ چې کله دا په یو شو کې ډانسینګ کوي نو د ډانسینګ په ټیم کې د دې خپه تاو شي او د دې هډوکې مات شي. په دې باندې شو ختمه کي او د دې ملګري دا هسپتال ته ورسوي. د دې د خپې په روغېدو کې څو میاشتې تیرې شي. ټیرې د خپلې ملګري سره په یو کرایي کور کې اوسیږي. ټیرې چې لږه ښه شي نو دا هر ځای کې خپل اډیشن ورکوي چې دا څوک د ځان سره یو ډانسره واخلي، خو دا څوک نه سلیکټ کوي. په دې وجه باندې دا ډیره زیاته خفه وي او د ټیرې مالی حالت هم ډیر خراب وي. په سبا باندې دا بل یو اډیشن ته لاړه شي. نو دلته کې چې کوم ججان ناس وي دی وپیژني چې ټیرې هغه جینۍ ده چې د شو په دوران کې خپه ماته شوې وه. نو دوی ورته وایي چې ته هغه ډانس وکړه کوم ډانس کې چې ستا خپه ماته شوې وه. ټیرې چې هغه ډانس کوي نو دا یې نشي کولی. خو په دې وخت کې دلته کې د شو پروډوسر ایلن راشي. دا ټیرې ته وایي چې ته دغه ډانسینګ نشي کولی، خو تا به مونږ هله ډانسره جوړه کړو چې ته په ډانسینګ کې شاتنۍ حصه وخوځې. په دې خبره باندې ټیرې ډیره زیاته خفه شي او د دې په سترګو کې اوښکې راشي. ټیرې ورته وایي چې ماته د پیسو ډیر ضرورت دی، خو د پیسو دپاره زه داسې خراب حرکت نشم کولی او د دې ځینه وځي. دا ډیره په ټینشن کې وي او دا د ډپریشن شکار شي. نو د ډپریشن دپاره دا ګولۍ خوري. خو دلته کې دا وګوري چې ایلن د دې ځینه روان دی. نو دا په ایلن پسې شاته ور روان شي. څنګه چې ایلن یو بیلډینګ ته دننه شي نو دا هم ورشي او دلته کې یو کس ته وایي چې زه د ایلن سره میلاوېدل غواړم. نو دا ورته وایي چې ته دلته کې انتظار وکړه. خو اچانک د دې طبیعت خراب شي ولې چې دې د ډپریشن ډېرې ګولۍ خوړلې وي. په دې باندې الټې ولګي. په لاره باندې یو بوډا او بوډۍ تېرېږي. نو دی ویني د دې بوډۍ نوم مینې وي. دیو ټیرې د ځان سره خپل کور ته بوزي. دیو هم هغه بیلډینګ کې اوسي چېرته کې چې ایلن اوسیږي. په سبا باندې چې کله ټیرې راپاسي نو دا ګوري چې دا د هغه بوډۍ او بوډا په کور کې موجود ده. مینې د دې ډیر خیال ساتي. ټیرې مینې ته وایي چې زه یو ډانسره یم. نو مینې ورته وایي چې ته به یوه ورځ ډیره غټه ډانسره جوړیږي. ټیرې ته دا مینې ډیره ښه ښځه ښکاري. د دې نه پسې مینې یو کور ته بوزي کوم چې په دغه بیلډینګ کې دی او ورته وایي چې دا هم زمونږ کور دی، که ته غواړې نو دلته بغیر د کرایي پاتې کېدی شي. نو ټیرې ورته په حیرانتیا سره وایي چې تاسو زما مدد ولې کوئ؟ نو دوی ورته وایي چې زمونږ اولاد نشته او موږ دغه شان د هر چا سره ښه کول غواړو. د دې نه مخکې د دې ځینه یوه کرایهداره تلې ده خو هغې موږ ته د دې ځینه د وتو څه وجه نه ده خوستلې. نو ټیرې خپلې ملګرې ته دا خبره وکړي. د دې ملګرې دغه کور ته تلو نه منع کوي، خو ټیرې د خپلې ملګرې خبره ونه مني او سامان راټول کړي او دغه اپارټمنټ ته لاړه شي. دا چې کله په دې کور کې خپل سامان سموي نو دې ته دلته کې یو بوټ میلاو شي. په دې باندې د یوې جینۍ جوان نوم لیکلی وي. دا د دې زګي مخکې اوسېدونکې ښځه ده. خو دې وخت کې دلته مینې راشي. نو ټیرې ته د جوان په باره کې تپوس وکړي. خو مینې ورته وایي چې موږ ته د دې په باره کې پته نشته، خو هغه اچانک د دې کور نه تښتېدلې ده. مینې ورته وایي چې موږ له ایلن دعوت راکلی دی او ته به هم زموږ سره دغه دعوت ته لاړه شي. په دې باندې ټیرې ډیره خوشحاله شي. کله چې ټیرې د ماښام نه د ایلن کور ته لاړه شي نو ایلن ورته وایي چې مینې او د هغې خاوند دلته نه دي راغلي. خو په دې باندې د ټیرې څه پروا نه وي ولې چې دا خو د یو پروډوسر سره میلاوېدل غواړي. ایلن د دې سره اوس ډیر په ښه انداز کې خبرې کوي. ایلن ورته وایي چې ته ولې یو ډانسره جوړېدل غواړي؟ نو ټیرې ورته وایي چې زما د ډانسینګ سره ډیر شوق دی. د دې نه پس ایلن ټیرې له شربت ورکړي. څنګه چې ټیرې شربت وڅکي نو په دې باندې سر تاو شي او دې ته ډیر عجیبه عجیبه خیالونه راځي. دا ګوري چې د دې خوا او شاته ډیر لاسونه دي او بیا ډیرو خلکو دا اوچته کړې ده او د یو ستوري منځ کې سملولې ده او دلته کې یو شیطان د دې طرف ته راشي. خیر په سبا باندې چې کله د دې سترګې کولاو شي نو دا تر اوسه پورې د ایلن په کور کې موجود وي. ایلن چې کله دلته کې راشي نو ورته وایي چې موږ شپه ډیره ښه تېره کړه او زه به تاله په خپله شو کې کار درکم. په دې باندې ټیرې ډیره زیاته خوشحاله شي. په سبا باندې چې کله ټیرې د ډانس دپاره لاړه شي نو دې ته ډیره عجیبه محسوسیږي. د دې وجې نه ټیرې واشروم ته لاړه شي. دا چې وګوري نو د دې په پنډو باندې ډیر عجیبه نشانونه وي. نو دې ته پته ولګي چې د شپې نه ما سره ډیر زیاتی شوی دی. د شو نه پس چې واپس خپل بیلډینګ ته لاړه شي نو د ټولو نه مخکې د مینې کور ته ورشي. د مینې سره یوه ښځه موجود وي او دې ته وایي چې دا ستا خپه کتل غواړي. دا د ټیرې خپه وګوري او په دې باندې یو قسم له مرهم ولګوي. بیا ورله دا مرهم ورکړي او ورته وایي چې دا به پرې روزانه لګوي نو د دې سره به ستا خپه مکمل ښه شي. خو ټیرې ته د دې بیلډینګ هر یو کس ډیر عجیبه ښکاري. د دې په هر یو باندې شک پیدا شي. خیر د شپې نه چې کله ټیرې ویده شي نو یو ځل بیا دې ته ډیر عجیبه خوبونه راځي. نو دا اچانک د خوب نه راپاسي. دغه شان ټوله شپه دا خوبونه ویني او سبا چې څنګه راپاسي نو دا محسوسه کی چې د دې په خپه کې وس درد نشته.
نشته د دې خپه د مخکینی په شان ټیک شوي وي د دې مطلب دا دی چې هغه مرهمو کار وکړو د ورځې چې کله دا ډانسینګ کوي نو د دې خپه مکمل ټیک شوي وي دا ډیر ښه پرفارمنس وکړي او ډیره زیاته خوشحاله نو د ډانسینګ نه پس دا خپله ملګري یو پارټۍ ته بوځي دلته کې ډیر غټ غټ خلک راغلي وي په دیو کې یو ډاکټر هم وي دا ټیری ته خپل کارډ ورکړي او ورته وایي چې تا ته هر کله زما ضرورت پیښ شو نو ته به ماته ضرور فون وکړي د دې نه پس چې کله ټیری کچن ته ورشي نو دلته کې دا ګوري چې د مینې او د هغې د ګاونډۍ په څه خبره باندې باس دی ټیری ته تپوس وکړي خو دې ته څوک څه ونه وایي او د دې ګاونډۍ ډیر په خفګان کې د دې ځینه وځي نو په دې وخت کې د مینې خاوند راشي او د دې سره یو غټ بکس وي دیو ټیری ته وایي چې په دې کې ستا دپاره یوه تحفه ده ټیری چې دا بکس کولاو کړي نو دې کې یو ډیر ښایسته کوټ وي د مینې خاوند ورته وایي چې د دې په جب کې یو بله تحفه ده کله چې ټیری د دې جب وګوري نو د دې نه ورته یو لاکټ میلاو شي نو د مینې خاوند ورته وایي چې دا همیشه ته په خپله غاړه ساته نو ستا قسمت به ډیر ښه وي ټیری چې کله خپل کور ته راشي او دا کوټ او لاکټ واغوندي نو دا ګوري چې اچانک په دې باندې یو شیطان حمله وکړه په دې باندې ټیری ډیره ویریږي او ډایرکټ دا کوټ غوځار کړي دلته کې د دې ملګري موجود وي دا چې تې تپوس وکړي نو ټیری ورته د دې په باره کې څه ونه وایي په سباله باندې د ټیری په خېټه باندې درد راشي او په دې باندې الټي هم ولګي نو دا د هغه ډاکټر خواله لاړه شي کوم ډاکټر چې دی له هغه کارډ ورکلی و دا چې ټیری وګوري نو ورته وایي چې ته مور جوړېدو والی په دې باندې ټیری ډیره زیاته پریشانه شي ولې چې دا اوس مور جوړېدل نه غواړي او د ځان نه یو غټه ډانسره جوړول غواړي د دې ملګري ورته وایي چې د دې په باره کې به ته ایلن ته وایې نو دا ورته وایي چې نه ولې چې هغه به خفه شي او ما به د خپلې شو نه وباسي او زه به دا ماشوم مړ کم خو د دې نه پس د ټیری سره ډیر عجیبه عجیبه حرکتونه کیږي ټیری چې کله کپړې وینځي نو دې ته احساس وشي چې د کپړو ماشین کې څوک موجود دي دا چې څنګه د کپړو ماشین کې وګوري نو دلته کې یو شیطانی ماشوم وي په دې باندې ټیری ډیره زیاته غبراو شي خو بیا خپل ځان له تسلي ورکوي چې دا به زما وهم وي په سباله باندې چې ټیری شو ته لاړه شي نو ایلن د دې خوا ته راشي او ورته وایي چې ما ته پته ده چې ته مور جوړېدو والی خو د دې نه ما ته څه مسله نشته په دې باندې ټیری ډیره خوشحاله شي خو د دې یقین نه راځي چې ایلن اخر دې له اجازت ولې ورکو د دې نه پس چې واپس خپل کور ته راشي نو دلته کې مینې او د دې خاوند موجود وي په دې باندې ټیری ډیره حیرانه شي ورته وایي چې تاسو څنګه زما کور ته رادن نه شوئ نو مینې ورته وایي چې د دې دویمه چابي زما سره د مخکې نه موجود وه مینې ورته وایي چې مونږ تا سبا ډاکټر ته بوځو ولې چې مونږ ته پته ده چې ته پریګننټ یې خو ټیری ورته وایي چې زه ماشوم پیدا کول نه غواړم زه به دا خراب کمه نو مینې ورته وایي چې ته ماشوم نه غواړې نو دا زمونږ دپاره پیدا که مونږ بیا راغټ کو هسې هم زمونږ اولاد نشته د دې په بدله کې به مونږ تاله ډېرې پیسې هم درکو نو ټیری د دې خبره ومني د شپې نه چې کله ټیری وده وي نو یو ځل بیا دا ډېر خطرناک خوبونه ویني په دې کې ډېر عجیبه خلک د دې نه ګل چاپېره ولاړ دي او هغوی ماسکونه لګولي دي څنګه چې د ټیری سترګې کولاو شي نو دا ګوري چې بار څوک ولاړ دي ټیری چې نږدې ورشي نو دې ته پته ولګي چې دا خو زمونږ ګاونډۍ ده دا ورته وایي چې زه به دا ماشوم دنیا ته پرې نه دم او په دې باندې حمله وکړي نو ټیری د ځان د بچ کولو دپاره کمرې ته منډه کړي او په ځان پسې کمره بنده کړي خو په دې وخت کې د دې په ګاونډۍ باندې څه چل وشي او دې ته د زړه دوره راشي نو ټیری امبولانس ته فون وکړي او دا هسپتال ته ورسوي ټیری د مینې نه تپوس کوي چې دې ښځې اخر داسې ولې کول نو دوی ورته وایي چې د هغې دماغي حالت خراب دی په سباله چې کله ټیری ډانسینګ ته لاړه شي نو د ډانسینګ په دوران کې د دیو د مشرې خپې او لاسونه کاږه شي او لاندې وغورځېږي د دې وجې نه فورا هسپتال ته ویسي د ټیری د ډانسینګ ټیم مشره خو بیماره شي نو ایلن دلته کې راشي او ټیری ته وایي چې نن نه پس به ته دغه ټیم لیډ کې په دې باندې ټیری ډیره زیاته خوشحاله شي کله چې د شو ټیم راشي نو دیو ډیر ښه پرفارمنس وکړي خو چې د شو نه واپس ټیری کله کور ته راشي نو دا وګوري چې د دې خېټه اچانک غټه شي او دننه ماشوم خوځېږي نو دا ډایرکټ ډاکټر ته فون وکړي او د خپل ماشوم په باره کې ورته ووایي نو ډاکټر ورته وایي چې د ماشوم دپاره ته په هسپتال کې ځان داخل کا په دې باندې ټیری ډیره زیاته حیرانه شي چې اخر دا ټول خلک د دې ماشوم ولې دومره پروا کوي ټیری ته په دې بلډینګ کې ډیره عجیبه محسوسیږي نو دا فیصله وکړي چې زه به د دې بلډینګ نه تختم او خپل سامان راواخلي او د دې ځینه وځي او د هغې جینۍ په باره کې معلومات وکړي کومه چې د دې نه مخکې دغه کور کې اوسېدله ټیری د جون په باره کې معلومات کوي نو دا یو سړي ته ورسي دا ورته وایي چې ټیری دلته اوس نشته خو د هغې سامان مونږ سره اوس هم پروت دی ټیری چې کله د هغې سامان وګوري نو په دې کې تسبیح او بایبل کتاب هم موجود وي د جون په باره کې ټیری ته مکمل پته ولګي چې جون هم پریګننټ وه او خپل ځان یې وژلی دی ټیری فیصله وکړي
چې زه دا ماشوم خرابوم او د خپل ملګری سره هسپتال ته لاړه شي. کله چې ټیری سملی او ډاکټر د دې ماشوم وجني نو د ټیری جسم د کنټرول نه بهر شي او دې له یوه لته ورکي. په دې باندې د ډاکټر خپې او لاس کاږه شي. د دې نه ټیری ته پته ولګي چې زما په خېټه کې کم ماشوم دی نو دا څه عام ماشوم نه دی، دا یو شیطاني بچی دی او ډیر زیات طاقتور دی چې څوک هم دې ته نقصان رسوي نو هغه په خپله باندې ګیریږي. نو ټیری خپلې ملګري ته وایي چې زما نږدې مه راځه ولې چې تا ته به هم نقصان ورسي او واپس خپل بیلډینګ ته راشي. دا د دې بیلډینګ د ټولو نه اوچتې کمرې ته وخیږي. دلته کې د جادو څیزونه پراته وي. ټیری ته پته ولګي چې کله په دې باندې ایلن شراب څکلي وو نو دې د بېهوشۍ په حالت کې دا زګی لیدو. په دې وخت کې دلته ایلن راشي او ټیری ته وایي چې ستا په خېټه کې کم شیطاني ماشوم دی دا زموږ مشر دی، د ماشوم له موږ ډېر عزت ورکوو او ته دا زموږ دپاره صحیح سلامته پیدا کا. په دې باندې ټیری چاړه راواخلي او ایلن دلته مړ کړي. د دې نه پس دا دلته کې شیطان ویني څنګه چې د دې ځینې تښتي نو بار یو کس دروازه بنده کی. د دې مطلب دا دی چې د دې بیلډینګ ټول خلک یو دي. دا ټول بیلډینګ والا د دې شیطاني ګروپ ملګري وي. ټیری چې کله د مینې او د دې د خاوند نه تپوس وکړي نو دوی ورته وایي چې کله زمونږ مور او پلار مړه شو نو زمونږ مدد چا نه کوو. د دې وجې نه موږ د شیطان نه مدد وغوښتو او ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی دا د شیطان وارث دی او زمونږ به مشر وي. یو ځل چې دا ماشوم دنیا ته رالی نو موږ به په دې دنیا باندې راج کوو. ټیری ورته وایي چې زه به داسې هیڅ کله ونه کم او په چاقو باندې خپله خېټه غواړي خو د دې لاسونه کار نه کوي. نو په دې وجه باندې ډیره زیاته خفه شي، ډیره زیاته وجاړي او بیا دې خلکو ته وایي چې زه هم ستاسو سره یو ځای کېدل غواړم او ستاسو د ګروپ یوه حصه جوړېدل غواړم. په دې باندې دا خلک ډیر زیات خوشحاله شي. دا ټیری د خپل ګروپ خواته بوزي او دوی ټول د دې دپاره ډیر خوشحاله وي. د شپې نه چې کله ټیری ډانس کوي نو د ډانسینګ په ټیم کې دا د قصده د کړکۍ خواله لاړه شي او د دې کړکۍ نه ځان غوځار کړي. په دې سره ټیری مړه شي. په دې باندې دا ټول خلک ډیر زیات خفه وي. لږ وخت پس دلته کې پولیس راشي او د یوې بلې ډانسرې نه تپوسونه کوي. نو دې وخت کې دلته کې مینې او د دې خاوند راشي او کله چې د دیو نظر په دغه بله ډانسره باندې ولګي نو د دیو په مخونو باندې خندا راشي ولې چې د دیو بل ښکار دغه بله ډانسره ده. دا به اوس دغه جینۍ په خپل جال کې پساوي او خپل د شیطان وارث به پیدا کوي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.